قطر ته د افغان لوبډلې سفر او د لوبې نوملړ دې ته ورته نورو ویډیوګانو او راپورونو لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او شریک کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د جنوري 3 نیټه د نیدرلند خلاف 3 ورځنیو سیالیو لپاره قطر هیواد ته روانه شوه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او نیدرلند ترمنځ په دې 3 ورځنیو لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه نیټه ترسره شي. د یاد سیالیو کوربتوب د افغانستان په غاړه دی چې په لومړي د هندوستان یا متحده عربي اماراتو پر ځای قطر هیواد کې ترسره کوي. که څه هم تر اوسه د لوبډلې وروستی نوملړ نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ بورډ لخوا په خپل شوي عکس کې ټول 10 لوبډله ښکاري. افغان لوبډلې چې داخل افغانستان کې کوم کم نه درلود، ممکن په قطر هیواد کې له تمریناتي کمپ وروسته د یادو سیالیو لپاره وروستۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان شي. د افغان لوبډلې اکثره مهم لوبغاړي له هیواده بهر میشتي چې په روانه 10 کسیزه لوبډله کې شتون نه لري. تمه کېږي چې راشد خان، محمد نبي، ظاهر خان، قیس احمد او رحمان الله ګربز به هم ډیر ژر په قطر کې د ملي لوبډلې سره یوځای شي.